embankment. It's gone a long, long way. Hits it. Oh, goodness me! He smoked that right onto the embankment. Oh, goodness, what a shot! That is a fantastic hit. It's got all... Oh, goodness me! He smoked that. سلامونه مینه احترامات د افغان ټي وي د افغان کرکټ بای د خبرونې درنو لیدونکو ترڅنګ می د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې لوبغاړی شوکت زمان ولاړ دی چې ډیری مینوال به د نوم سره بلد دي او بلدتیا به لري خو که شوکت زمان تاسې ته په خپله ځان معرفي کړي نو ډیر زیات به ښه بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شوکت زمان دی او د افغانستان د کرکټ یو تن لوبغاړی. ډیر زیات ښه شوکت زمان که راته ووایي چې تاسې دلته د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته راغلي څومره وخت کېږي چې دلته خپل تمرینات ترسره کوئ؟ بالکل زما خو تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دلته راغلی یم او دلته خپل کرکټ کوم. ډیر زیات ښه. شوکت بای به د څومره وخت کرکټ راهیسې کرکټ کوي؟ زه خو 2012 کال نه لګی یم چې افغانستان داخلي کرکټ مې شروع کړی. ډیر زیات ښه. په دغې کې د کومې لاسته راوړنې کړي دي؟ دې کې افغانستان دا دومره ډومېسټک کرکټ چې کېږي ټول مې کړي دي. فرست کلاس مې فرست کلاس مې کړي، لسټیا مې چې 2,000 کال کوم. د افغانستان نیشنل ټیم نه کیمپونه مې کړي، ایمرجنګ د افغانستان انډر 19 افغانستان A ټیم مې کړی دی. آفرین، ماشاءالله ډیر زیات ښه. شوکت زمان په دغه وخت کې به تاسې د افغانستان د ټولو لوبغاړو سره ډیره زیاته بلدتیا پیدا کړي، د هغوی سره به یو ځای پاتې شوي یاستئ. له دغو څخه مو څه ډیر زده کړي دي؟ بالکل یو سینیر پلیر سره که پاتې کېږي هغه که اکیډمي کې یا کیمپ دوراني هغه کار ځای کې نو هغې نه ډېر څه یادېږي. نو زه چې کله هم نیشنل ټیم یا A ټیم داسې یو سینیر پلیر سره مخامخ کېږم نو هغه کوشش زموږ همدا یې چې د هغې نه یو څه یاد کړو. نو ما ته یې ډېر څه یاد کړي. ډېر زیات ښه. دغه لوبغاړو سره به ستاسو خپله ملګرتیا هم یو ډېر زیات به سره پاتې کېږئ. په دغو کې ستاسو ته ډېر کم لوبغاړی ګران دی؟ افغانستان ټیم کې خو زه ډېر زیات پاتې شوی یم او نږدې ملګري مې دی هغه مې راشد خان او فرید سره مې ډېر زیات نږدې نه ملګرتیا ده. ډېر زیات ښه. او شوکت زمان که راته ووایي چې خارجي سفرونه مو کړي؟ او خارجي سفرونه مې 10 سفرونه مې کړي. ډېر زیات ښه. په دغه 10 سفرونو کې مو کوم داسې سفر دی چې یو خاص ځانګړې خاطره در سره لري که راته ووایي؟ سفرونه خو ډېر کړي خو د ټولو نه ښه خاطره چې هغه افغانستان پریمیر لیګ چې هغه موږ وکړه هغه ځکه چې هغې نه د افغانستان ټیم ته ډېر ښه پلیران را پیدا شو او هغه داسې یو لیګ و چې د دنیا ښه پلیران پکې لوبېدل. ښه خاطره وه. ډېر زیات ښه. شوکت که راته ووایي چې داسې کله پېښ شوي دي چې په لوبه کې ستاسې یو د بل سره جنجال راغلی یا بل څه په داخلي سیالیو کې او په هغې کې تاسې داسې یو کم کردار کړی که راته ووایي؟ نه کرکټ چې دی دا د ورورولۍ لوبه ده. تر اوسه پورې زما داسې نه یادېږي چې ما تر اوسه پورې کرکټ او کرکټ نه بغیر چې ما چا سره جنجال کړی. ډېر زیات ښه. په دغې لوبو کې په کومه لوبه کې تاسې ډېر زیات ځلیدلي یاستئ چې تاسو نه هېرېږي؟ یعنې مین اف د میچ راغلي یا سټایلش پلیر راغلي یا بل؟ بالکل د لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې فرست کلاس میچونه شروع شي نو زه سپین غر کپتان وم. نو په اول اننګز کې ما 100 رنز کړي وو. نو هماغه زما اولنی اننګز و چې هغه زما په ټولو عمر یاد دی. زما ډیبیو و د فرست کلاس. ډېر زیات ښه. او په خارجي پریمیر لیګ سیالیو کې کله اخیستل شوي یاستئ تجارتي سیالیو کې؟ نه صرف بس ما افغانستان پریمیر لیګ هم کړی دی، نور تر اوسه کوم لیګ هم نه دی کړی. ډېر زیات ښه. په خارجي لوبغاړو کې مو کوم لوبغاړي سره ناسته شوې د هغې سره مو لیدل شوي دي؟ په خارجي لوبغاړو کې موږ سره ټول د انګلند اکثر لوبغاړي دا اوس په افغانستان پریمیر لیګ کې انګرامو ډېر ښه پلیر و. دا اوس IPL کې ډېر ګران ته بای باندې خرڅ شوی. بالکل. نور ایونز په نوم باندې و. د لوکرانګي دا د نیوزیلند وکټ کیپر چې ډېر مشهور لوبغاړي کرس ګیل و په افغانستان پریمیر لیګ کې، رسل و، یعنې ډېر غټ پلیران، شاهد افریدي نمونه. ډېر زیات ښه. د کرس ګیل او د شاهد افریدي په شانتې غټ نمونو سره پاتې شوی ځوان به راته ووایي چې دا د افغانستان په کرکټ کې عموما کوم برخه پر مخ باندې وړي؟ بالینګ کوي بیټینګ کوي؟ څوک؟ شوکت زمان. بالکل زه خپله بیټینګ کوم. ما خو وختي هم درته ویل بیټسمین یم. ډېر زیات ښه. شوکت زمان په وروستیو کې مو زموږ دغه لوبغاړو ته پیغام څه دی چې څه پیغام به ورته لرئ؟ اول خو د ټول نه مخکې د حاجي صاحب اکرام نه ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته داسې فیسیلیټیز برابر کړي ستاسو د چینل د لارې نه.
یعنې که زه وایم دا دومره سفرونه ما کړي دي داسې یو اکیډمي ما په ټول ایشیا کې بغیر د انډیا او دوبۍ چې یو څو اکیډمۍ نه به کېدي یعنې نه ما په پاکستان بنګلادیش او د نورو ملکونو کې لیدلې کور یې ودان افغانانو ته په خاص کر جلال آباد خلکو ته یو ډېر غټ خدمت کړی دی چې په داسې یو حالاتو کې چې څوک په اعلی اسانۍ باندې سرمایه ګزاري نه کوي حاجي صاحب ډېر یو غټ اقدام کړی کور یې ودان مطلب دلته ښه کوچز دي منیجمنټ که موږ یو ډېر ښه دی ټرینر موږ سره اسد نظري دی هلکانو سره ډېر زیات محنت کوي نو مطلب اوورال ډېر ښه یو ښه اکیډمي ده او په ځوانانو باندې هم غږ هم دی چې همدې اکیډمي ته راشي یو ډېر ښه فیسلیټیز دي پکې ډیره زیاته مننه ستاسې له دغه خوږ پیغام څخه او ځوانانو نه مو هیله هم دا ده چې د شوکت زمان په شانتي یو لوبېدلی لوبغاړی د یو ملي ټیم یو مخکښ لوبغاړی هغه راځي او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ کې خپل تمرینات کوي راشي او خپل آینده مو له دې ځای څخه جوړه کوي که غواړئ چې د نړیوالو سره او د نورو نړۍ سره مخ شئ ګلبهار وټاکئ ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ تګ نه هم ډیره مننه خیر اوسه کور ودان دا د کرکټ نړۍ ته تازه ګلان راغلي کرکټ پیدا ښکلا کړه چې افغانان راغلي دا د کرکټ نړۍ ته تازه ګلان راغلي کرکټ پیدا ښکلا کړه چې افغانان راغلي Oh goodness, what a shot! That is a fantastic hit. It's got all the... سره لوړې اوسې ای زړور ځوانانو خدای مو کامیاب لره ای د وطن ګلانو همیش سره لوړې اوسې ای زړور ځوانانو د شین میدان زمریانو لکه بازان راغلي کرکټ پیدا ښکلا کړه چې افغانان راغلي